حذیفه فاتح ایران چې ورته وی حذیفه رضی الله عنه فاتح ایران کسرا باچا را اوغختل ویل مانگا روټی درته کړی دا حذیفه رضی الله عنه چې فاتح ایران ورته وی د کسرا چې دا وزیر اعظم او صدر دی هغه روټی درستخان خور کړي او حذیفه رضی الله عنه مبارک په ناز دی ملګری ور سره دی حذیفه ته مخامخ نور خلق ناز دی حذیفه رضی الله عنه د کسرا باچا سره څنګ په څنګ روټی خوري د حذیفه د لاس نه روټی د خلې نه پرې وته داسي روټی را اوچته ولا او روټی د لاس څه شو پرې وتله اوس دی بعضی وخت کې ګوره یاد ساتي مونږ ته د سنت او اهمیت نه دی معلوم دا وجه دا چې مونږ د خلقو زړور کړو مونږ ته یو قسم غیرت راغی چې پام کو ودې خبرې نشتا دا خبرې دی مولانو ځان نه جوړ کړي ځان نه دی جوړ کړي او اس په غاخونه قربان کړل آیو چا ته ویل ما ته پته لګي چې زما دا سيزونه د سنت خلاف دي خود ځکه پرېدم چې دا مولان په ودردوم آی هاي زما برې دې د پاره پرېدم چې مولایان په ودردوم زه پټکې نه پسروم چې دا مولایان په ودردوم زه خپل لباس سنت طریقې سره زکه نه کوم پنسي مخپو کې راکاګم پنسي خپو کې راکاګم کوم خبره درته وکم زمارونو بس تاسو یو خبره کوم د جامعه محمدیه به تاسو له یو تصویر درکې هغه تصویر به عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم بل څه به نه درکې ګوره که تاسو موږ نه تم توقع کوئ زه خپل ډېر کمزور ګناهګار یم حذیفه رضی الله عنه سکول روټي خوړلې روټي لاندې پرې وتا کسرا ورته ګوري وزیران ورته ګوري حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک اگر روټي د دې د مخ نه داسې لګ وړاندې لاړ حذیفه رضی الله عنہ تعالی سور وګد کو اگر روټي راواغست اگر روټي چې کله خلی ته اچي د کسرا مخدی خو اوړي چا ورته وکول اے حذیفه تا ته پته د چا سره ناشته ورته وی کسرا سره ناشته ما ورته وی کسرا په حکومت کې او د دوی په درستخان باندې دوی دغه عمل حقیر غني دغه عمل ته په نظر ګوري نه وای بچی دا د پیغمبر څنګه صحابه دي دوی خو په سترګو سلیدلی نه دي چې دوباره هغه تو عام دوباره راواغستو کسرا دا په خپل درستخان خن غني بدی غني حذیفه ورته اے د خدای بندګانو زما دی پرب د کعبه قسم وی چې په دې نوړی پورته کیږي چې می اطاعت د جناب رسول الله پروتو او یاد ساتي ما ته زما د نبی سنت د کسرا د سلو بادشاہانو نه بهتر دي کسرا ورته وی اے خلقان څه خبره باندې بحث ته کسرا ته مخراوړ ورته وی د دې د مخینه د لاس نه روټه لاړه هغه دوباره راواغستا داسې کړو به خله توا چولا ورته وی اے کسرا ووري زما د نبی سنت دادی چې تو عام د خله نه پرې و تو هغه راوچت کا پته لګی نه چې شفا په کم تو عام کی پرته دا اوهو دی به ایران څنګه نه فتح کوي کسرا وای دی به ایران څنګه نه فتح کوي دی به په دنیا حکومت څنګه نه جوړي چې یو ادنا سنتم نه پریدي ادنا سنت عثمان رضی الله عنه حدیبیه دوران کې دا لنن واقعات بیانوم وګدي درته نه بیانوم د سنت سره مینا شروع کړو قسم دې جنت بوي ان شاء الله جنتنا وحور او غلمان بوي ان شاء الله اے عزیزان عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام جرګی ته ولېګلو قبایل د مکه ته چې تاسو لار شي او عثمان استاد ابوی سره تجارت روان دي کاروبار دی روان دي دا غوی سره د لین دین روان دي نو تلاش او خپلوان دي مرضی کا او ټول ته وایا چې پیغمبر او ملګری ستراغلی عمرې تراغلی ستراغلی عمرې تراغلی احرامونه تړلې دي نه تورشتا نه زغرشتا
منګه جنگ ته نه راغلی منګ ته اجازت راکې چې بیت الله له درشو حدیبیه الله رب العالمین دې ستاسو زمونږ بار بار نصیب کی ما تقریبا 2015 کې زمونږ دې کلی یو باشندال ته وسیږي محمد ایاز ګل ایاز هغه د خدای خوشاله کی ځان سره بوتلم ما سره ما شومان مو نو به حدیبیه هغه کوی تم لاړو خوشاله شم ملزا زما محبوب دلته ناس ته کړي والله دې دغه برکت زمونږ بخنه نصیب کی ما بیبي ته ویل مالزه ام سلیم رضی الله تعالی عنها په سنت باندې با ته په هغه نیت باندې راشه چې دلته زما محبوب پیغمبر ته خپل بیبي سو فرمایل د حکمت نه ډکه خبره ورته کړې وا هر یو عمل چې کوي سوچ په کې سنت د محبوب کوي ها به په جون باندې به پوي شي بهر حال حدیبیه کې صحابه سور لسوا او یا کسان یا پورا سور لسوا یا 1500 کسان روایت مختلف دي بخاری راغست امام بخاری خو په 1400 باندې د جماهیر قول دی جماهیر وجه 1400 صحابه کرام دلته کې ناسل اغوی خطر اولې غلو چې تاسو به ناراضه عثمان رضی الله عنه اولې غلو د عثمان رضی الله عنه احرام تړلې دی او احرام داسي اوچته لنګ اوچته عثمان رضی الله عنه چې لاړو د تر زامنو سره خبرې وکړي تر زامنو ورته داس چل دی سبب ابو سفیان لا ایمان نو راوړي ابو سفیان او نور صنادید قریش هغه سره بتا کې نو خبرې به سره کو خویات ساته مشکل ده اتباع دي ته وای مونږه پخپلو بے ادبی دی معافی ځان اس عاشقانو چې مونږ ډېر توره کړي اسمم نه دي کړي عثمان رضی الله عنه چیرته تله مکه مکرمه ته مسلم دادا چې حرام دی وتړو عمره وکا احرام پرانیزا خبر خطزان به حلال کی لیکن عثمان رضی الله عنه ته وسګوري چې لاړو لنګ اوچت تړلې تر زامن ورته وی اے د عفان زویا ته چې سبا کم چا سره ملاويږي دلتا داسې قومونه راغلي مشران چې دا غوی لباسونه جدا دي خاص کر د مکه والا لنګونه ګټکو ته رسیږي چې د ګټکو نه لنګ اوچت شي هغوی ور باندې بدو اداله ونه ده څه شه ده اے عثمان ذنورین الته چې سبا ورځي زمونږ یو درخواست ورا هغه درخواست دا ده چې لنګ دښکته کا ګټکې پکې پټه کا دا پکې پټه کا خلق به وای چې دا سمرا او خيار انسان دے ستا لنگ اوچتے لنگ دے اخکتا کا عثمانی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوئے خطا شوئی پوئی گئی نا دا سنت زماد جناب رسول اللہ دی یوزلی او صحابی لنگ اخکتو نبی علیہ السلام مبارک ورتوئے اے دخدے بندر آشا زما صحابه چې پسمک رواني الله په رحمتونه نازلې خو پتا باندې دا الله رحمتونه ما اونلیدل ما چې اولیدل ستا پین سے لنګ دلان دې لنګ دی اوچت کا ما د آقا نه تپوسو کو یا رسول الله لنګ چې څومره اوچت وي نبی علیہ السلام فرمایل چې د چا د ګډکو نه لنګ اوچت وي الله رب العالمین به دا خپې د جهنم د اور نه ساتي ما دا اغی ورزینا قسم خوللے چی زما لنگ بلان دی نوی فلہذا کپدی شرط باندی ماتا سے ورولے چی زما دی لنگ لان دی شی ندوی سر خبرو تا تیار نہیں ما اس خبری ورسر نکو بدے لارو اغی مجبور سے چی لارو عثمان رضی اللہ عنہ لنگ اوچتے اگوی چی قتل وی خاندل وی عجیبہ گندہ کی سڑے دے دا کمی معاشری سڑے دے ٹول اخپی اخکاری دی لگے چل دے زندگی نے دے خود لے عثمانی ذنورین رضی اللہ عنہ مبارک کوئی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کہ دے چا لنگ پا گٹکو پینسی پا گٹکو پرتیوی دا خبی با دے جہنم پا اور کس وزی گی نزخ پل اخبی دے جہنم دے اورنا بچ ساتم خبر شروع شاگی ورطوی دا سے چلو کا کہ عثمان بس تد قوم قبیلی سردار ہوئی مالدار سڑے منگ سرد لین دین دے بس پیغمبر پریدا
تخپل توافو کا ځان دې حلال کا کپڑے دې بدل کا او زخپل عمره به دې ادا شي او پیغمبر ته چې تا استا ملګرو ته دراتلو اجازت نشتا کدا زمون غونډه کې شیخ وې چې مامو ته به دې موتا ته راغله شابه توافو کا سمره لوی عزت دې ستا په ځای بمنګا اوخ حلال کو عثمان تخپل لنګ پرانیزا خپل عمره دیو کا ولنګ پرانیزا بسته بډارک ورشي احرام دې پرانیزا عثمان رضی اللہ عنہ ورته سوی زپاغه عمره باندې کوم سچ زما آقا نوی زپدا سے حج سکوم چې زما آقا پکې نوی زدا سے طواف د بیت الله ته تیار نه ما چې زما معشوق پکې نوی که زما محبوب پیغمبر څنګه فیصله کوي دغه فیصله به زماوی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روان شو خپا غم جن روان دے ورتو یا رسول اللہ عثمان رضی اللہ عنہ مبارک چل تکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نور واقعہ وګړه مختصر درته عثمان رضی اللہ عنہ چل ته ورسېدو تا خو به عمره کړې وې عثمان دې خبر تراله تا خو به طواف کړې وې تا به صفا مروه کړې وې تا بزان حلال کړي وي قرباني بدی کړي وي ته خو بهترین عمل ته رسیدلې تا باندې خودل ته اوس دم راغ ورته یا رسول الله یو اخبن لسب علال کما خیر دې دم ور کولې شم د مال قرباني کولې شم خو یا رسول الله ستانه خلاف یواز عمره کولې نشما سنت درته یاد نو راته یادو حکم راته یادو تا موږ له تعلیم را کړو چې عمره بداسي کوي نبی دی ولی ونکړه یا رسول الله چې پکم قافله کستا موجود او بیت پاتې کیږي عثمان د دغه قافلې نه بغیر یو عملم نکي یو عملم نکي دا اتباع رسول الله دا عثمان رضی الله عنه مبارک په دې خبره باندې ابن قدامه یو واقعہ ذکر کړي وی خدای پاک جل جلاله د عثمان د دې عمل په وجه باندې 120 مشرکین مکہ الله په ایمان باندې بیا مشرف الهجرت کو الله ایمان ور نصیب چې دا دومره کلک دي دا خلق دا دومره مضبوط دي په ایمان کې صحابه د سنت دومره پابندي کول عبد الله ابن عمر مکی مکرمه ته روان دي قافله روانه ده عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک میں یہ حسین تلارو کیناستو تش کیناستو ٹیم پورے واپس را پاسو دو قافلہ ولارا دا چدا خود قافلے امیر دے اے عبداللہ ابن عمر منگ دی کوئی نکڑو نہ دے قضاء حاجت اکو نہ دے سبل بسل تلارے او کیناست دا سو جدا وی اے دا خود بندگانو زما شوما نبی علیہ السلام سر راغلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدیده کې ناستو مال پتن لګیدل چې صد پارا ناستو خو ماویل اے عبد الله د عمر زویا په هغه لار رواني په کوم لار چې ستا معشوقه د پلار او ستا معشوقه ناستوا دلته تم کینا اسنه چې نبی علیہ السلام خلاف سنت کې را نشي صرف په دې نیت باندې کې ناستم دیتا عاشقان د مصطفی وای دیتا عاشقان د سنت وای الله وای جنت تیار شوه د پاره د متقیانو دا هغه د تقوا په عظمت باندې عمل کوون کی دي یو صحابي وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب مبارک ورتوی د الله بندا ته خو ما کتل وستا غاخونه جوړو دا وستا غاخ نه ګورم دا غاخونه مخامخ تاسو شو هغه لاندې لیدل اوسترګونه اوخ روانه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه به تپوس کوي د خدای بندستا غاخونه خو جوړ اوس نشتا بیمار وي دې او جړل دا سو وګر کېدو چې خدای سوم بوډای مور دې ورته आवाज ورته وي مور او پلار مو در صدقه شا زما دا بچے سفر باندې تلو خبر ورته لار کی ملو شو د اغزن راغ غزوه احد ختم شوه وا ما توي اے مور زما آقا څنګه حال کی دے زما معشوق څنګه حال کی دا زما دخلنا اوتل چې اے بچیا
ستا معشوقی غاخونه مبارک د الله په لار کې قربان کړ زما بچی کانه راواغوستو اے ګرانی مورې یو ټک سره یو غاخ لاړو بل ټک سره بل غاخ لاړو ما لاس اونیولو اے بچی بسته ما ته اے موري زبد خلی نټول غاخونه وباسم زګه زما د آقا په خلو کې چې غاخ نوي زما په غاخونو باندې س اے ادي جانې ستا خو بچی غاخ وستو ستا خو مخلوق غاخونه نشتا ورته یا رسول الله کله چې خبره شوم چې ستا د خلی مبارک غاخ لاندې پریوتلې یا رسول الله دو ملان دی او دو باندې می د خلین او غرزول سرداری کونین وی سوک زما گوانڈین گوری جنت کی بزما دا گوانڈین وی کله چې عمر رضی اللہ عنہ مبارک حکومت راغی دا بوډۍ زنانه کور روان دی چا ورته ویل اے عمر بوډۍ روانه دا عمر فاروق ورپسې مخې ته ورغی ورته اے بوډۍ جانې اے گرانی موری ولی روانی ولی مدینہ پریدے ورتوی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین پست نور خون راکی چی جناب رسول اللہ گورمنا ابو بکر صدیقی سارا کڑے ما زما ٹول گوانڈی تب د فاطمی پا گوان کیوں فاطمم لاڑا صدیق اکبرم لاڑو نو اے عمر زم پاتی کیگم نززما عمر فاروق ورتوی اے گرانی موری تبزینا ما تبیگا جناب رسول اللہ خوب کے راغلیو چی آغا بوڑی چی جنت کی زما گوانڈی دا خیل کا وستاد کلی نروانا دا واپسی کا اے بوڑی پا مدینہ منور باندے اہل عیال باندے رحمو کا آغا بوڑی چی کلا باران نوی او ته باران غواړي نو الله ستاسو دعا په وجه باندې باران راوړي وای چې کله باران نو دی بوډۍ ته خلق ورل چې دعا وکړي چې الله باران ووري څه دې خیال دی موږ به والله کې میخه مباسو قسم به خدای مالا جاول له ویسه قرنی واقعا بیان کو سو زل رات ما والله کې بیانول ځان راته بد لګي عزیزانو درخواست می داده چې چا د پیغمبر آدھا خپل کړه دا الله په خله باندې پشین اسمان باران ورولې دی چاچه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت تابعداري کړه دا قسم په خدای الله رب العالمین شرمخان تابع کړي چاچه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین باندې سودا نه دا کړي دین محفوظ ساتلې د خدای په ذات می د قسم وي چې هغه خلق ته بیا په سمندر کې کشته نه وي او کشته برابرې شوې دي نو الله دې زمونږ استاد سي د ټولو ایمان کامل نصیبه وګرځي او رب العالمین دې هغه خلق چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې زندگی تیر کړي الله جل جلاله هغه خلق ته په خدای قسم هغه عزت ور کړي هغه مقام ور کړي هغه مرتبه ور کړي چې د سلمان فارسی رضی الله عنه د یو شرمخ ته خبره کول چې اے شرمخه زوا پشا هغه چې لاړو ځنګل نه ځان سره لس شرمخان نور راوست دا واقعا ما بیان کړي وا خبر په اتباع د رسول الله دا جنت تیار شوه د پاره د چا د تابعدارانو د سنت نګوره د هغه خلقو په قدم باندې چې وې سم نشتا ورونو یاد ساتي دا اولیاء الله د روټۍ نه وړاندې مالګه سکی ما یو ډاکټرو د معدې هغه نه می تپوس کو ما ویل ډاکټر صاحب ویا ما ویل یره د بعض صوفیای کرام دا مالګه سکی اکثر زمونږ د صاحب مبارک په خانقاه کې د روټۍ نه وړاندې مالګه پرته مال د اولیاء د مالګه سکی هغه ډاکټر صاحب دا دیندار ډاکټر والله دې خوشاله کی ډاکټرانو ډېر خپل دیندار تقوادار خلق شته ما ته مولوی صاحب زبته خبر وکم د روټۍ د نوړان دی لګه د مالګي سکل وې دا سدا لکه د معده باندې چې دنه برش وهلې شي معده وې سپاشي وې چې کوم سړی د روټۍ نوړان دی لګه مالګه سکی دله به د معدې تکلیف نه پیدا کی اوهو
مال دا اولیاء دومره ښکلي خلق دی نو ما یو ځای ته تلم یو داسې د نوي رڼا والا ګلو هغه ما ته وایي چې دغه ده یاره د صوفیانو دا دین ډېر سخت دی نو ما ویل څه پکې چات کړی اچولي دي چې بس دا خواران مونږ ویل د صوفیو دین محتاط دی احتیاط نه کار اخلي تاسې لم درخواست دا دی چې ګورئ دین کې جرأتمند داسې جوړ شي چې په سنتو ځان شهید کوي سنت مه پرېږدئ تابعداري د محبوب مه پرېږدئ که په دې سنتو اتباع درته خبره شروع کوم بیا خبره رانه ډېر لرې ځي په هر حال انشاءالله د جنت را روانه جمعې ته به انشاءالله د جنت د ښځو او د جنت د خادمانو د هغوی د حسن بیان به وي انشاءالله العظیم